السلام علیکم اجمل دی مبارک زاد مرجی د سات راوي تکړی دی شرمول مکوا سختي د بزغ وخت راوړي دای راوړي دي کلچې راوړي دي حضرت دې نری کار کړی کینی وای خدا مړه څنګه په ما ګرانه شکر دی ورته خو خی کنه ودا شکر دې خو مبارکي ته تراغرم کنه خدای وکړه کور دی وته ټول خلک باید لاړ شي مبارکي دې اختر د خوشحالي ورځ دي کنه باید په دې اختر کې یو بل کار ورسي مبارکي ته خپلوان کړه دې سره چی زیاتیږي مینا څنګه وي خیاري وای دې سره مینا زیاتیږي ورکنه زه ډېر ښه خبرې کوم ماشماده فکر دې پام ده پام ته دې سره مینا زیاتیږي یو بل خبره ته کومه څوک سره خپای کنه یو وخت ما ته وګور سره خپاو کو پسړی دي نو څوک سره خپای د اختر ډېر ښه چانس ده باید سره په خلاص پوښوي مبارکي سره ورکی کنه ښه خبر مې وګړ کوم نه کړ دا کله خراب خبره کړې خسته خبره ده کو تاسو درنګ وای ته وای ښه وای بل بادام کم پرماتي زیات مټای راوړي کنه مټای مې راوړو خو ډېر زیات راشو بوشي سمې پرې خوستو مزه بیا به کوشش دې پاتې ته وای خلک وای اختر پر دې پازه وای کنه ګوره خواږه شایان اړه سره خواږه سمینن سره زیات بورم راوړي کې تو درې دانه تر راوړم مې واخ خو به خامخا راوړي واخ مې بيخي راوړي نه زمون کور کې ټول پریز خبر سره دې پختنه دراره مزه اجمل پختنه وکړو په په مو نه ګراني اخو معلومیږي او دې کې خوشاک نشته زه نور زموږ بل چا کار ورته ما دې هغه شړشم ګل کار ورته مو پوښتې ورزه چا ورانه ولې بسلاړي د یو جمعې راشن ته وهي دا اوس مې څه ته وهي څه شي دی ما وانه وهي تا نه ما چې شي خوړې په عمر چې دې مېلمه ته کار ورکړي چې دې مېلمه ته چې ورکړي صرف خېټه ګرځي د سه مېلمه مړه خدای دې بيخي راوړي نه چې خېټه ګرځي موټایان دې تا نه اوس ما چې شي وخوړل زه پتا اخو دې مینې لپاره ورته وویل مینې لپاره مې ته وویل ګوره په د ښه کار نه ده کنه ګوره د ښه کار نه ده کنه دې اختر ورځ کې دغه بخیلتوب هم خوند نه کوي دې ته وګوره اول چې راغی داسې ونه چې ښې جوړې موټایان دې راوړي غوښه دې راوړي بس ما ته ستا پوښتنې ته راغلی یم اختر مبارک ما په ما ګران یو خبرې ته وکړم کنه دا اختر ده کنه که دا اختر نه وای کنه داسې یو پروت به مې درکړی و کنه داسې یو پروت بیا به خلکو وایي سړی دې پروت دې ورکړي چټي راوړي نه غږېږي نور دې بیا اختر دې مبارک شي خفه نه شي ترې اختر دې مبارک السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم کینی ابا په خیر من چابي کم بیا چیشته اړولي بیا هم چیشته اړولي چټي خو نه وایي چیشته خو مې اړولي دي څه خبره ده خیر خو به ابا ولا داسې خبره نه وه خالي دا موټر ګاکی هم په کار داسې په چکر تلو بیا چېرته په چکر ځئ نه داسې وړکی غوندې چکر وي 3 شپو دپاره آفرین دغه بیخي وړکی چکر ده زمونو د څه خبره ده په دې اختر کې چې دا ډېر خلک چې دي ډېر بې احتیاطي کوي ټکاري کېږي ټکار به وکوي خدای نه کوي موټر خو خبره نه ده موټر له تاسې جار خو ټکار به وکوي بې احتیاطي خلک کوي ډېر خلک دي سخته بې احتیاطي کوي که نه اوس هسې نه چې ټکار وکوي خدای مکړه د اختر شپې ورځې دا پر هغه هم نه شي سي دلته دا کلي کور کې خپل خپلوانو کره لاړ شي موټر څه کوئ نه بېغه بس موږ ډېر په احتیاط ځو موږ ډېر په احتیاط ځو که د شپېتو ویستنه جګه کړه بیا څه وایو کارونه کوي ګوره ښه پام کوئ زر راځي ښه شپو ته مه ورکېږئ زر به بېرته راځئ هو زر به بېرته راځئ ځئ السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام څنګه داسې خفه ناست خدای دې خیر کړي څه خبره وایي دغه واړه راغلي والکان پوه شوی کلي راکړه چکار ته ځو موټر وار کړه پوه شوې وا کاکا ته خو پوه سړی دې د اختر شپو ورځو ته وګوره دې رشو بیروبار ته وګوره بیا دا نوکي هلکان دي دا خو چې موټر ته کښېني سم جاز ترې نه جوړوي خدای ناخواسته په ځان چې شی ونه کړي یا بل څوک ونه وهي دا خو ټیمان دي دا خو جوړېږي یی کاکا نو نه ورته مې نصیحت مې ورته وکړو چې احتیاط به کوئ ټولو ته د ما نصیحت ده یو د ما زمونو ته نه ټولو ته مې نصیحت چې اختر شپې ورځې د په غم نه کوي په کراره موټر چلوئ پوه شوې تا سره خو مې یوه زړه ولګا ده پوه شوې راخوسې کړي دي خپله دومره تېز دی بل ته نصیحت کوې ته هم په کرار ځه پوه شوې سر ټیټ کړه کړي چې کیسو ته بس
سر چیز که عیشا بسی اجمع د نقیب ولی وګوره ولې ته خبر نه دی نه وایي څه شوي وای وروره پروس کالي روزه کې د دواړو جنگ کړو اوسه پورې یو بل سره خبرې نه کوي او څه ګاډي وړي وایي هو کنه ته نه خبر دا هوا سره ته خو په یو ګاونډي څنګه سره کور ده تربور دې کېږي کنه تربور هم کېږي خپلوان هم کېږي نو تا دومره نه کوي چې سره پخلا کړي دي وایي ما خو ډېر دغه خو چې نه کېږي کړي ډېر مې د درې وارې مونته چاله قسم شه پوه شو ته به په دې خوشحاله یې چې خفه یې کړې ته به په دې خوشحاله یې خیار یو زمونږ پکې څه ګټه ده او چې سره وران شي ښه دي که نه چې جنګ سره وکړي یو بل سره خبره زما پټي کې دواړه ناست یو سر ته بل سر ته بس ختم یو من غوښه مې اغسته پوه شوم ښه چې ورګې جوړه ګرځېده په ما بل کم دغه کېده میږي کېدم او ډېرې هوښیار یې او که نه بادام شروع کړي ښه کورت هم خوري لکه چې نه کورت مې بیا معده خرابوي ښه که اوس په دې سړو کې راونیسم که نه ولې او داسې په دې ونې پورې داسې په دې سړو داسې راځوان نه کړم توبه ته څنګه انسان یې تا کې دومره زړه همدردي نشته ته ځان ته به څنګه خوشحاله یې دې تا ښه کار ده ته ځان ته سوچ وکړه سبا تا یو چا سره جنګ یو هغه در باندې داسې خوشحاله کېږي ته به څنګه یې مز نه کوم ورسره خبرې ګوره دې ځان لا حول ولا قوة خو چې راونیسم هود دې وایم ساده سړی ته سخته ګناه ده ته نه یې خبر ګناه ده ګناه خو ته د باید په خلا کې دې کې ته ډېر غټ ثواب کېږي ښه. بنیتي ده راځه ځو او اوس یې په خلا کوو راځه چې ځو نو بس نیکي او بیا ایسارېدل خو نه راځه چې ځو مولي ستړی مه شې خیر وروره. اختر دې مبارک شه نکې به ستړی مه شې اختر دې اختر مبارک مبارک. شه ته کښېنه تخت دې سره راته وکړه هم داسې وخوځې دا مخ دې سره راته وکړه دغه نه دی دغه دې خیالګر راته ویل وایي په روس کالي روزه کې دوی دواړو جنګ سره کړې ده اوسه پورې نه سره غږېږي ولې نه سره دې ګناه نه تاسې خبر یې دا ډېره ګناه لري ما ته خو دغه ویل ورسره ولغږېږي بیا د رتبه ټیټېږي آفرین ته به ورته هغې وې که نه ما ته هم ده وویل تربور سړی ده ټیټه به نه ورته وایي آفرین زویه دا خو ډېر ښه کار کړی ده ښه ما خو اوس یې په خلا پکې منځ کې نور شیطانت هم کوو دغسې یو نیم سړی پیدا کېږي که نه دغسې یو سړی نیم پیدا کېږي که نه چې دوه کسانو په منځ کې لانجې سره جوړي و داسې کار ده که نه دا خو ما پوه کړو نصیحت مې ورته وکړو دی هم اوس په خپلو خبرو پښېمانه ده پښېمانه یې که نه ډېر پښېمانه غلطي دې کړې ده که نه دې کړې ډېره سم غږېږه سپلۍ در پسې باسمه جړا راځي که نه وینې دا ډېر د اختر چې ده که نه دا ډېره ښایسته موقع ده د اختر که نه دې کې داسې کار به وکړي او دواړه به یو بل ته غاړې سره ورکړي او سره په خلا به شي زموږ ثواب به وګټو ډېر ثواب مبارکي سره ورکړي سره غاړې اوسئ څومره خوند کوي چې دوه دانې دوه ورونه سره په خلاصې سره وغږېږي پوه شوې او زموږ له طرفه دې ټولو قدرمنو ملګرو ته د اختر مبارکي وایو اختر مبارک شه